السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ او د صحت په کلي کې برنغښتي وئ. ملګرو، موږ د پکس لاب مکمل کورس سٹارټ کړی دی. دا د پکس لاب شپږمه ویډیو ده. مخکې مو هم 15 ویډیو اپلوډ کړي دي. که چیرته مو په مخکینی ویډیو مو نه وي کتلي، مخکینی ویډیوګانې وګورئ او په دې ویډیو باندې به اسانۍ سره به پوهیږئ. نو ویډیو سٹارټ کوو. د ویډیو سٹارټ کولو څخه یو یادونه کوم، که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلی یئ، زموږ یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ، او که چیرته مو دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ نو لایک کړئ او د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. نو لاندنۍ څو اپشنې پاتې وي، انشاءالله په دې ویډیو کې به دا څو اپشنې هم وایو. ویډیو به هم ډېره نه اوږده. نو تاسو به لومړی یوه لیکنه دلته راولئ. زه دلته تیاره جوړه شوې لیکنه راولم. زه یوه دا لیکنه راولم. نو موږ تر دې ځایه پورې رسېدلي وو. نن به انشاءالله د څو اپشنې هم وایو. تر سټایلس پورې رسېدلي وو. نن به د لاندنۍ اپشن کار اپشن په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړل، دا د دې ور لپاره استعمالیږي کله چې تاسو غواړئ چې خپل لیکل یو د بل سره ښایي داسې راتاو کړئ. نو داسې دلته وینئ هر ډول لیکل چې تاسو غواړئ چې په خپل دایره باندې راتاو کړئ، نو تاسو کولی شئ چې دې په وسیله یې راتاو کړئ. هر ډول بینډینګ تاسو دلته تاسو ورکولی شئ، یعنې تاوولی شئ چې په خپل محور باندې راتاو شي. دا د هغې دپاره استعمالیږي. دویم اپشن چې دی بکګراونډ اپشن، د تاسو غواړئ چې خپل لیکلو شاته کوم بکګراونډ دی هغه غواړئ چې ور چینج کړئ. هر ډول بکګراونډ چې وغواړئ تاسو کولی شئ. بکګراونډ باندې کلیک وکړئ، انیبلډ باندې کلیک وکړئ. بکګراونډ چې وغواړئ تاسو یې ور چینج کولی شئ. زه ورته سپین بکګراونډ غواړم، یا ورته دا ډول بکګراونډ غواړم، یا ورته تور بکګراونډ غواړم، یا ورته دا ډول بکګراونډ غواړم، یا ګریډینټ. په دې باندې به کلیک کړئ. تاسو ته به دوه ډوله رنګونه راځي. هر ډول رنګ چې تاسو خوښ وي تاسو ورته خپلو لیکلو ته ټیکسټ ته بکګراونډ انتخاب کولی شئ. نو دا هم په ډیزاین کې انشاءالله دا به وایو. دا هم ډېر مهم اپشن دي. دا د بکګراونډ لپاره موږ استعمالولی شو. دریم اپشن چې دی دا انلاین د دې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا تاسو کولی شئ. زه ورته یوه لیکنه بله لیکنه انتخاب کوم، لکه اوږده لیکنې چې وي. دا لیکنه مو ورته انتخاب کړه. که چېرته غواړئ چې د لیکل دې په خپله منظم توګه راشي، نو دغه اپشن د دې لپاره استعمالیږي. غواړئ چې د لیفت طرف نه، همدارقم د رایټ طرف نه، یا د سنټر طرف نه دې لیکل په منظم ډول راشي، نو دا ورته انتخاب کولی شئ. نو تاسو ولیدل لومړی دا اپشن انتخاب کوم، نو د ښي خوا طرفه په منظم ډول راغلل. او غواړئ چې د چپې خوا څخه په منظم ډول راشي، او یا هم د منځ خوا څخه په منظم ډول راشي، نو تاسو کولی شئ د دې په وسیله یې انتخاب کړئ. یا ته غواړئ ټول اپشن لپاره انتخاب کولی شئ چې په پښتو او انګلیسي او همدارنګه په سنټر کې تاسو په خپله لیکل چې یا په خپله منظمه توګه راوستلی شئ. نو د بل خوا کې یو بل اپشن چې دی سپیسینګ اپشن، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. که چېرته غواړئ تاسو د لیلونو په منځ کې، یعنې د حروفو په منځ کې سپیسینګ یعنې فاصله راولئ، د دې په وسیله ترسره کولی شئ چې فاصله راولئ. هر ډول فاصله چې تاسو وغواړئ تاسو راوستلی شئ. او همدارنګه د دویم چې دی ورډز، د دې په وسیله تاسو د لغتونو ترمنځ غواړئ چې فاصله راولئ، نو تاسو فاصله راوستلی شئ. هر ډول فاصله چې تاسو وغواړئ، کومه فاصله تاسو خوښوي هغه فاصله تاسو راوستلی شئ. نو دا هم د دې استعمال و. نو د دې سره په څنګ کې یو بل اپشن چې دی لاین سپیسینګ په وسیله هم کولی شئ چې د لاینونو په منځ کې، مثلا د یو لاین یا د بل لاین یا د یوې جملې او د بلې جملې په منځ کې کومه فاصله چې ده یا سرحد چې دی، د دې په منځ کې هم فاصله راوستلی شئ. هر ډول فاصله هر ډول تاسو ورته یو انتخاب کولی شئ، کمولی هم شئ، زیاتولی هم شئ، او فاصله یې هم ورکولی شئ. نو دا هم د هغې لپاره استعمالیږي چې موږ غواړو چې د لاینونو ترمنځ فاصله زیاته شي او یا هم کمه شي. ویډیو ډېره اوږدونه، که چېرته مو ویډیو خوښ شوي وي نو لازما لایک او د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.